السلام علیکم ګرانو مینوالو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو ستاسو په مخونو د خنداګانو خورولو دپاره راغلي یو او د انټرنیټ د دنیا نه د لا مزیدارې او فني ویډیوز راوړي دي امید لرو چې ستاسو به خوښه شي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ډیره مننه سټارټ वो जो वड़ने पे तुम लोग लगे हुए थे ना तो ये वड़ना इसको कहते हैं اسه ملګرو د کوناټو ملا خو به به ماته ښه قیصری ته خیال کوي ها د کلیوال واینز قیصری خیر کیسریا جین نه کله راغلی خیر په خیر زه خو پرون رالم والله اوه خدای مسلمان ته خو بجیر کې 15 کال دی ګر دا راتو چې را سړی ری پس وجلو دا خو مړه په لار را روانو مو سړی را سړاګر واله چې څنګه را سړاګر وره دی ګریوان نیو مړه کمان چې مې را ویشه یو ډیر ډزه مې ته پورته کړل ورګه چې یو 302 کم بیا یو ځل زما وای اشاړې څه شو سړی څه شو خو دی یارو ظالما او لوندانو فن هوا انتو د واده بشپم بردو موټه شوی مینوالو دې ملګری له د اپریشن د پاره نشه ور کړی دا نو اوس د نشي په حالت کې چې کم ګلونه جوړی کړه هغه تاسو وره راځه ये हमारे ऑपरेशन की चीजें जिन्हें शमड़ा के बताएं अगर कटम कदा हेलो हो अच्छा गया कट डॉक्टर दिमाग बटन निशा मुख पर दवा चु गम का हेलो वालेकुम सलाम लिख सब نفیس ته ګوره ها ماشومه ولی او اندا یو چې نسکی دته بوتل وایا ها بوتله دی نه کمنټ کړی چې ما سره وادو کا ها نو صحیح ما ته اوس مسله نشته وادو سره کوم خو زه خو د انډو کاروبار کوم او ما چې وادي نو وادله چې کوم کسان راځي هغه به غایل کوم خپل انډي ورکوم شاباس او تعالی ما خپل انډي ورکوم ولې بس شرمونه دا سکی ولې صبر کا وکنه دا سکی چې پخکړه را خوراشي کنه راشي کنه هغه ته بمنډه وې زه ته زرا شه دا غني خبره ته وکړه ها صبر وکړه صبر کرا ډیر مزیدار سړی دی چمچ راوړي چمچ راوړي تاسو پښتانه په لاس ورو منډه هغه ته زرا زمونه ستاسو د وجه شي باندې وشه چمچ راوین زرازي چمچ راوړي ورکه د اډو کې جدا جدا کېږي کنه اډو کې ځان جدا جدا کېږي کنه هغه نه صبر نه کې د کېږي اډو کې دی خپل خپل ورکه به هیڅ پته نه لګي یو من صبر دعا وکړه بسم الله بسم الله وکړه دوا وکړه ونکا یو من ونکا صبر سا وانا سا دوا کې دا دوا زه بیا دا و ونکا سا وانا د تاسو ما څه ځم یو من صبر یو من صبر دوا کې زر غونډه کې لکه پتا واګه انم ستړي صاحب السلام علیکم वालेकुम सलाम वजह صاحب تاسو خو دغه بډې په فرمایش را لګرې ما یو څه درو غوخه راکا خدای نه دې مله په کم ورته एलएली दलारशा और सुर वो खाने की गुटी वैसा वर्ल्ड में दवा कयो कोटा बहुत गर्मा के जा زړګو وای چې بلتون دي داسې احساسېږي بلتون دي داسې احساسېږي لکه چې ګوته دروازه کې بند شي زړه مې داستا خبرو خوړ زړه مې داستا خبرو خوړ لکه اوبه د کمر غاړي غاړي خوري او زد پرنګ باندې دوکشم زد پرنګ باندې دوکشم ما ویل خوې بد د رنگ پشان وینا او دا به زمانہ پورا نشي دا به زمانہ پورا نشي چې هر صحت ته پجرګو پهلا کوما الګا تاسو د پلار خبره خو یاد ده کنه چې موږ رونه بخپلو کې کلم نه بیلی او ټول عمر به یو ځای اوسې صحیح ده کنه بھائی جان دا بجلی بل لاغله یو لک روپۍ ده کنه چې شریک جمع کو استاد دیوال بالکل په میز دا کې بس جوړه کا چې تاوان خبره پکې رااله خو بیا خو
کوم اوس وشي چې ډېرې زیاتې شي اته څه وشي چې کور ته راشم وایي دا نشته نن په کلي کې وړه بیا نشته لا دمه شوی نه یم ناست نه یم ستړی ستومان یم لا املاس نه یم پیسې په جیب کې د زور سیال راواخلم ویم د سل یو نیم سره به دال راواخلم چې لاړم ګورم لاسونه خو ټول تش سپینو ټوپۍ او سرونه خو ټول تش چاته مې وویل وړه جو هسې ورکوي هغه ویل دال ورسره داسې ورکوي چې لږ ور مخکې شم ومې کتل بس بې اختیاره شم ومې ژړل زما د کام هغه درنې سرتورې هغه درنې او پښتنې سرتورې ساجیبه غوندې اواز وکړو ساجیبه غوندې انداز وکړو د خدای خاطر وکړه وړه راکړه سپین درنه نه غواړم سره راکړه د مجبورۍ نه چې روټۍ ګرانې شي بس د سیزونه ډېر ارزانې شي ښځې عزت ښه په اسانه وایه سړي غیرت ډېر په ارزانه بیه یو مې د نورو سره 3000 وي ما سره 600 کم 3000 وي بس جذباتي شم خپل کور له راغلم په منډه منډه خپلې مور له راغلم مور ته مې ویل یوه سلا کومه بېګا له لار نیسم غلا کومه مور مې ویل درته خواری نه بخم زه درته خپلې سینې پې نه بخم ښه باشعور مې د جاهل جوړ کړي دا مجبوري سړی قاتل جوړ کړي بیا د میکونو والا هم پیدا شي د موبایلونو والا هم پیدا شي بیا اکثر په خوا کې لنګ پروت وي او د سوالو خوله کې پنډ پروت وي په تلو راتلو کې دا کمال به وکړي په اشاره کې داسې سوال به وکړي اخر تا ولې دا ګناه کوله شرمېدې نه چې تا دا غلا کوله ستا مجبوري او ستا په حال خو نه کوي لیوني نه دي داسې سوال خو نه کوي اوس تاسو ما ته زما کار وښایي اوس تاسو ما ته یوه لار وښایي چې به 3.5 زره تروړه وړي شي او یا تېره چا دیاړي ونه شي ته راته وایه زه به دا نه کوم ته راته وایه زه به غلا نه کوم که مخکې ګورم راته ډانګ ولاړ دی که وروسته ګورم راته بړانګ ولاړ دی که مور منم د نهار به مړ شم او که یې نه منم کافر به مړ شم شمازه غلی شه بې ځای دې زور دی که سپینې وایي نه بس ځای دی زما د طرف دې دا شیر دا جګل ته ډار وایا وای جانان زما د ماما زوی دی جانان زما د ماما زوی دی پر دې خو نه دی چې جرګې به ورلې کور ته بوزه کور ته بوزه ورا کالو